لیکن د خاون په حق کې ګوره کنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاره او داسې غرمه ده دوړي دا غرمه ده تاسو یو کوي تر زوی دې شو علي رضی الله عنه یادو څه شو به ما سره جنگ کو بار وته جنگ خدای خاون خامخا ولا جګړه ما سره وکړه او بار وته ای بچي خاون محبت وکړه ور نصیحت وته بچي خاون محبت وکړه خیر دې گزاره کوم او بیا څه کوي نبی علیہ السلام په حدیث ته غوسه کیږي نه لړا غوړي کنه تاسو غیر علي ته وګوره ورنه خپشه دې جګړه کړې د بار وته ته ورته وي صاحب د جمعه د دیوال سره ودرې پروت دی ان ستړی د جمعه دیوال سره په خاور باندې پروت دی سوري ته ودرې خوب ورغلې ستړی وو د دوالو جهان مبارک سردار راغی او خورې ته سندلې قم یا ابا تراب اے د خور خاونده پاسه د خور خاونده پاسه خورې ته سندلې او را پاسه ورته راوس خبر خلاص شو علي صاحب وای ما ته بدن نه پزا خور خاون وای ابو تراب براته وای دغه جماعت مبارک رسول الله لفظ وي راوس کوړه خبر خلاص شو اس قسمه حالات پخپله جوړ شو ام خوشاله دي ام خوشاله نو خخذ جناب د خاون بخیال ساتي د بچو بخیال ساتي بچی براولی جماعت ته راځي لار خو ته بار وته د بچو تربیت خو بخله کوي جماعت ته لګي استاد لا تاسو به سپاره ته اوري وای استاد صدر ته خو مونږ به ورته خې په منځره ودرای ورته چې خزه نو بچی به کامیابی او چې دا بچی بیکارای کنه او لو پرانی مورې بیکارای لا غریب د بار ډوډۍ او راته دلاو غټي جامل راو غټي او کنه بچو دنه کور تربیت دي دوه خو نشي کول دا خزه کار جنگ باندې جوړي ولا چې خزه نه کوي کما شومې چې تا گاونډي او مو نو خیر دي جګړه راځي دا باندې خاوان تا بس ماشوم ولې را ماشوم جوړي یره دا زمون بچي روان دي کنه دا گاونډي و روان دي زمون بچي روان جنگ باندې جوړي او چې خزه بي دي نه نو بي دي نه خزه جهنم دي جهنم دوزخ ته بالکل موږ دا مسائل ډیر راځي کنه کوته چې خاون کله را نه وځي دی غریب بخاص تړي وای اخستو مان وای مزدوری به کوي خپلې په بیګي ډوړې وته کیږي کټ کی نه د پکی خیال ته نه ببوز خیال شته خجلا انګولې خو یخ دې که خوره خوراک ډکیږي کنه خوره مخره دا ډوړې که ډکیږي ډکشه نو زم دا به ملاخذ او خاون ته وځي ډکشه خاون به غیرت لري چې دغه وخت کې غوټن لرګي وګوري کنه او دا ډډې ډډې پیراوړ قاضي بخمون له سړي راشي او خدای مونږ ته دا خبره کوي خدای مونږ ته کنځل کوي مې ته سړی نه ته سړی خدای ورته څنګه کنځل خدای ورته بیا بدل ولې وای وشي په خبره دا بعضی ویدا سه مال مخکې راځي چې سړی راغلی او خدای والو یقینا که خدای والو لا توقع او مخې ټول زخمی وي استاد یې په خبره څه سره خدای پاک څه چل جوړي ځان لیکم یو پلان کې واله مې به غیرتا پتا پلان کې څنګه زور اورم واجه ته سړی تی ولی والی خده والی و خده دا ولی دا مونږ کې اسلامی آداب نشته دی دا خدای نه یره نه ده مونږ پړونو کې شته او دا الله نه یره نه ده ښځو پړه کې شته مونځ نه پېژني بعضې ښځې یقین وکړه مونځ ورځي ګنده مخ او ګنده خپو سره او سوټو سره به ټوله په کورونو کې ګرځي حالانکې ګوره جناب د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ښځه به په کور کې ځان دولې ساتي دولې او د کور نه بار چې وځي نو خیره نه به وځي هغه خوشبوئی چې کومه خوشبوئی رنگ لري رنگ نو خدای به هغه استعمال کوي رنگ والا خوشبوئی وي او د بوی والا خوشبوئی په کور کې استعمالول شي بعد به بالکل نه استعمالوي سړی به هغه خوشبوئی استعمالوي چې هغه بوی کوي او رنگ نه لري خدای به کور نه بار په خیرونو جامو کې وځي خوشبوئی به نه پورې کوي رنگ به نه پورې کوي او کور کې دنه به خشته جامه غوندي کور کې دنه به خوشبوئی پورې کوي او په کور کې دنه به خډولې ګرځي او زمون خدای څنګه دا کور نه بار چې دینه ټوله معاملې لاړې ده خجامه به ما غوندي نری لباس با غوندي چې وجود دې ښکاري دا قیامت ده نه خو نه خدا د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي صلی الله کاله مخکې مبارک شمته آغازار شمته سوې وې داسې زمانہ براشي چې خزه به بربندې وي جامې به چولې بربندې وي جامې به چولې بربندې او سپلاره چې دي نو سر به داسې کوګ نه ولې او خزو ته سرو ته ځان مایل کوي او سړي به ځان ته مایل کوي او دا خدي څوک دی علیه السلام فرمایي وی دا زناکار خدي دي صحابه وی دا الله رسول دا به څنګه لباسي چې جامې به چوله بربندې وي جامه چې بنده واچي خو بربند ته ختم شي وی دا براش صحابه خدا نری لباس د سیپونو د جارجټ دا جامې نه وی دي کړ ډېر نری لباس چې دا پنده پکې ښکاري دا مټي پکې ښکاري دا لیکي پکې ښکاري دا مړې پکې ښکاري دا څه پکې ښکاري د شریعت مسله درته کومه خدم ټول بیل ماده دي
ولې بې لمازه دي؟ کومې ښځې چې داسې جامه اغوستي چې د هغې دننه پکې دا نلې ښکاري، د هغې دا مرۍ پکې ښکاري او د هغې دا سټ پکې ښکاري، د هغې د سر ویښته پکې ښکاري، د دې ښځې مونځ ګورې بلکل نه کېږي، قطعا نه کېږي. منځونه کې ډغرې وي ډغرې. ولې لباس هغه جامه چې ستا پکې پنډۍ ښکارېږي دا خو عورت دی که نه؟ دا به موازه کې پټی مرۍ ښکاره شوه، سټ ښکار، ټول وجود ښکاري، د سر ویښتو پورې ښکاري. دا خو نن عام رواج دی. ولې الله خفه کوې چې موږ باندې بیماری دي په موږ مقدمې دي چې لوی غمونو کې پراته یو، تا الله خفه کوې نو خدای به تا کوم ځای خوشحاله کړي. الله مه خفه کوه، الله به دې خوشحاله ساتي. موږ لوی خدای هر وخت خفه کوو. دا نوک پالش را په نوکونو باندې مږي دا ښځې دې سره نه اودس کېږي او نه غسل کېږي، بلکل نه کېږي. نوک پالش دې په لاس لګولی نوک پالش او اودس کې بلکل نه کېږي، بیا اودسه منځونه کوي. نوک پالش دې په ګوته مګلې دی، غسل کوي بلکل پاکي نه راځي غسل سره. که منځ کوي ګناه کوي، په دې ځمکه ګرځي، لعنت د خدای پې ورېږي، د اسمان نه پې د خدای قهر او لعنت را ورېږي. ځمکه ورته خیرې کوي، د الله فرشتې ورته خیرې کوي. هلته نوک پالش دې مګلې نوکونه سره د ښځې لپاره نقیض دې پې پورې کړي، او که نوک پالش یې پورې کړه او اودس کوي یا غسل کوي نو فورا دې پې نور څه دارو مارو لږ ومږي چې هغه لرې شي چې نوک پاک شي. نقیضه خیر، نقیضه ښځه په لاسونو هم لګولی شي، په پښتو هم لګولی شي، د سر په ویښتو هم لګولی شي، دا ډول ښځه کولی شي. مخ باندې ښځه کله رنګ والا څیزونه مږي په کور کې دننه بار نه بلکل اجازت دی ورته. څومره ډول چې په کور کې دننه ښځه کوي نو کولی شي. مصیبت دا دی زموږ ښځې چې د کور نه بار وځي نو شیطان ته ځان ډولې کړي او په کور کې دننه پودلې ګرځي، پودلې شریعت نه خلاف. الله خفه کوي، رسول خفه کوي. او دا وایي د خدای پاک وایي د بیماری به ټول عمر ناجوړه یم، بچي مې ناجوړه دي، خاوند مې ناجوړه دی، په شته پیسو کې خفه یو، خفه به نه کړي ته الله خفه کوي. دا ژوند د جناب تېرې دو والا دی په لاس نه راځي. هغه زندګي د زنانه تېرې کړي چې زنان هغه زندګۍ باندې لوی الله خوشحاله وي. الله مه خفه کوئ، خدای به هم خوشحاله ساتي. الله که هم خفه کړه نو تمه مه کوئ چې موږ به خوشحاله ژوند تېر کړو. او په پردو خادو کې بیا څونه ګناهونه کېږي، خفه کېږي ما دا زما وطن دی، زما علاقه ده، زما کلی دی. په پردو خادو کې بیا ښځې صاحب مخ کاره کړي. او نن خو بل مصیبت دی، هغه وي سی آر والا کیمرا هغه ګناه ډک شی په خادو کې تاسو نه په دې ودونو کې موټر کې لګولي صاحبه تصویرونه پکې، او چې کله جنګ پکې ورننوځي په هغه کیمرا باندې تصویر. دا عام شی دی، نن رواج دی. هغه کیمرامین دننه کور ته بوځي او کیسټ ډک کړي، او کیسټ بیا کم خوا لاړ شي، هغه کیمرامین یې ځان سره یوسي. نو چې ځان سره کیمرامین یوړو نو یو کیسټ تا راوړي او څلور پنځه ته هغه ځان له ډک کړي. اجرې کوي د ښځو فوټوله انګور او ښځې او خویندې دي هلته اجرې ته یوړې. تاسو نه ګناه ده؟ یو کور ته خالی نه دی نن. زه ګورې پاکې خبرې کوم، زما به دې خبره مه خفه کېږئ، د زړه د درد نه د الله دپاره دا خبره کوم. که خفه کېږئ نو خدای مې یو زر ځله خفه کړه ما دباندې. زه خو شریعت خبرې کوم، څوک خفه کېږي که خوشحالېږي. عام رواج دی په دې کلي په دې وطن کې دا پی سی آر کیمره ګرځوه او صاحب ښځو منځ کې هغه بړوا ورننوځي ګرځي، او د ښځو د جینکو هغه فوټوان صاحب اخلي او هغه انداز کې اخلي چې هغې ځان ته وړي کړي. ورته څونه ګناه ده؟ څه پیدې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. او بیا جنج کې توبه وباسه، هلکان ټول وردننه کړي کور ته. دا پردي سړي دې چا ته وردننه کړل؟ خو ستا خویندې دلته ناستې دي. پښتو دې څه شوه؟ اسلام خو وروستو خبره ده، پښتو کم خوا لاړه. هغه غټې غټې بورقې د پښتنو ښځو څه شوې نن؟ هغه بورقې هغه ټوپۍ والا بورقه شته نن؟ نشته. د ټولو کورونه روکې شوي دي. نن په هغې زمونږ دا کشر کول خان دي ورپورې. هغه ټوپۍ والا بورقه شټل کاک دی وایي، دا مونږ په سره هغه ټوپۍ والا بورقه ثوابۍ کې ورشه وګورئ، هغې اوس هم هغه کاکي والا جامې او هغه پلونه اوس هم هغې خپل استعمالوي، هغه پښتو هغې کې شته. اوس هم هغه خلک چې په سودکي کې دي نو پردې پکې ویځانده کړي، یو خوا سړي د پردې نه اخوا ناست دې خوا ښځې ناستې دي. ولې تاسو ته یاد نه دي چې زنانه به دلته کې واده شوه، زه خو ماشوم م او ټانګه کې به یې کېنوله نو د ټانګې نه شاته به یې مته څادر راته وکړو او د کوچوان او د هغه سیټ په منځ کې به یې مته څادر ولګو. داسې به که نه وه؟ شته اوس هغه شي؟ نه والله چې دا ښځې خان دي وه پورې هغه شی پکې کم دی. کوچوان ته به یې ته به غاړې ته کښېنې ډډه به نه وی. هغه حیا څه شوه؟ اسلام څه شو؟ پښتو څه شوه؟ غیرت څه شو؟ غټې غټې بورقې به یې درنې، د ښځې نوک به هم چا نه لیده. دا خو ډېر لویه بې حیایي ده، دا خو ډېر لوی شرم دی، دا خو ډېره فحاشي ده، دا خو ډېره لویه ګناه ده. زه خو پښتون یم، پښتو دې هم تباه کړه او اسلام دې هم تباه کړه. اسلام او پښتو غیرت دلته یو برابر دي، یو شی دی.
پښتون دغه غواړو اسلام هم غواړو دلته کې پښتون پرېښود اسلام هم پرېښود غیرت هم پرېښود او حیات هم پرېښود او بېدینۍ پسې روان د دنیا هلکان به ور دننه کړي ولې دا ما جنګ دی خپلې خویندې وتښې خپله ښځه وتښې او دا چې کومې خیرې دي ستا او خواښې رسته او د خیرې هغه د قوم هغه سخرګنۍ جینکې دي پردی دي ادي مو ته وښولې او پالنګ باندې د صاحبه سړی وخېجه اوچت یې کاله او ښځې هم پرې راځي او جینکې هم راځي او هلکان هم راځي او ګډ ګوډي دا کوم ایمان دی او کومه پښتو او کوم غیرت دی ولې الله خفه کوې خوشحالي در باندې الله راوستلو الله خفه کوې او د شپې به ځان سره صاحبه هلکان ور دننه کړي دا ورا ده او دا به د ښځې نه ویښته پرې کومه الله یاره نو پښتونه قومه نو کم یو ځای کې تا هغه وکړل خو چې خوله خودی نه مولا پسې کنځل کې خو چې خوله خودی نه په مولا یې پاکې نو ټول غیرت یې برباد کړ دا په کوم کتاب کې ستاسو راغلی دي چې هلکان به ور دننه کړي او د ښځې نه به ویښته پرې کړي او ځان سره دې بیا خپل ملګري م ور دننه کړل او په کرسۍ دې ورسره ناسته وکړه او ور دننه دې کړ خپل ملګري ته ورشه سیک ته ځه ویښته پرې کول خو ګناه دي خو دلته خو سړی یې که نه ته ورشه نو دا پنځه شپږ ملګري د کالج چې ځان سره مه یو ځای کړل خپلې خیرې وتښې خپلې خویندې وتښې یا مسلمانانو خدای لپاره دا رواجونه پرېږدئ د اسلام هم خلاف ته د قرآن هم خلاف ته د رسول الله هم خلاف ته د خدای قهر باندې نازلېږي ګورئ وشه وګورئ تاسو فلسطین ولې تباه شو اوس هم دا ښځو په پلان کې ګرځي او دومره دومره لنډي لنډي کمیسونه یې جوړې دي ورشه افغانستان وګوره اوسه پورې توبه نه قبلېږي ورشه عراق وګورئ د سړي زړه پرې دردېږي لیکن که تا دننه د هغوی هغه تصویرونه او فوټوان نه مو کتل نو ته به وایې چې خدایه ته څه کوې نو ښه کوې بلکل الله ښه پوهېږي کوم مسلمان ملک چې خدای تباه کړ ولې تباه کړ فحاشي او بېحیایي پکې خوره شوه ورشه دوبۍ وګورئ او دغه وګورئ بوزهبۍ وګورئ زه تلې نیم خورېدلې مې دي وایي یورپ به دنه هېر کړي یورپ به دنه هېر کړي نن به د ملۍ او فحاشۍ پسې د یورپ انګریزان د مسلمانانو ملکونو کې ګرځي موږ خدای نه سوال کوو خدای فلسطین آزاد کا او خدای عراق تباه شو او افغانستان تباه شو او فلان کې ملک تباه شو ولې الله په خپلو بندګانو نه خفه کېږي ته په دومره نه خفه کېږي لاسونه په الله خفه کېږي موږ د خدای قهر ته په خپله دعوت ورکوو ښځې مو بربنډې کړې خپلې لوڼه خویندې مو بربنډې کړې میدان ته مو ویستلې تاسو چې پېښور کې وګورئ په دې مارکېټونو کې د هندوان دي که انګریزان دي که زموږ خویندې لوڼه دي اوس په اسلام آباد کې وګوره کراچۍ او لاهور خو پرېږده دا چې نیمو جامو کې ګرځي څوک ګرځي ته به فخر کې ځان سره د بوتله ته موټر کې کېناستې هغه په دوکانونو کې ګرځي سوداګانې کوي خدای قهر له دعوت نه ورکوئ تاسو خدای نه نه یېرېږئ ټیک ده الله صبر کوي خو چې الله په داسې مقني ولرو کې زما د قسم په خدای که څوک د خدای د قهر نه بیا څوک خلاصولی شي ګوره توبه وباسئ بیا به درسره نور هم غر کېږي حیادار به هم غر کېږي او نور به هم غر کېږي بیا هلته کې ورننوځئ ولې دغه کومه څه ورته وایي اورا ورته وایي که څه ورته وایي هغه دغه څه دې پرې کوي نکري کړي او بل دی او نکري دي څونه ګناه دا انصاف دی پخوا به ښځې ناوې کړي سړی به ورسره ناوې کړي هی بې غیرته پخوا به د ښځو وراګانې تلې مړه نو څه ووایم نو دا زړه مې ډک دی خو څه ویلی شو اوس د هلکان وراګانې دي هلکان بنګړي واچوي او ګډېږي او په سر یې بنارسۍ چولي دا د هلکان وراګانې دا ښځو هغه یېرې شو توبه وباسئ توبه خدای ته وجاړئ رب العالمین ته دا څه کوئ او په کومه لار روان یې قیامت پر د خدای سره مخامخ کېږي د خدای قهر او غضب به همداسې ونیسي والله که ته بیا خلاص شې د ښځو خپل حدود او سره خپل حدود ښځې به خپل ستر کې او خپلې پابندۍ کې دننه به خپل ژوند تېروي د نه به روانې شي ښځې صاحبه خاوند به غریب ټوله ورځ ګرځېدلي او ګوډ به یې کړي چاري به یې کړي لس لس او شل روپۍ به دا بچ کړي خو چې پته ورته ولګي چې د یو تور چیلي پیسې برابر شوي که نه سړیا ما خو ستا د سر یو تور چیلې منلې او دا به کاکا صاحب له وړو پیر بابا له به وړو د پیر بابا مې منلې یاد وساتئ منښتي به د الله کوئ ګورئ که منښتي د پیر بابا او د کاکا صاحب وکړه دا منښت عبادت دی کافر شي په دغه ټکي دا الله به کوي ثواب یې بخه کاکا صاحب ته بخې او که پیر بابا صاحب ته بخې او که بل چا ته بخې نو پېنځلس ماشومان به یو په اوږه یو کښېنئ بل به په بل اوږه کښېنئ ټول بس به دې ډکې تختري به پورې خاندي او که خولې به پرې ماتې نو کاکا صاحب ته به لاړ شي نو هغه چیلې به ته هغه منجور والي منګړي منګړي به والي تش تور به راشي ښځې څه خاوند دی 2 میاشتې 3 میاشتې غریب مزدوري وکړه لږې پیسې جمع کړم تباه دې کړه د دې رواجونو نه ځان وساتئ توبه وباسئ د دې رواجونو نه هغه کار کوئ چې په کوم کار الله او رسول خوشحالي حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دواړو جهانو د سردار مبارک بیبي ده او خاوند یې څوک دی دا نبي علیه السلام او پلار یې څوک دی ابو سفیان رضی الله عنه او دغه وخت کې دا پلان دا کافر دی مسلمان نه دی او د کافرو سردار دی پلار یې راغی د نبي علیه السلام سره څه مسلې دپاره مدینې منورې ته ډېره موده شو لور یې نه ولي
نو چې نبی علیہ السلام ته خبره ترې چا ته پوښتنه کوله ما د لور کور کم دی اوس ګوره لوري د نبی علیہ السلام بیبي د ام المؤمنین ده خاوند د کافرو سره پلار د کافرو سردار وی دغه کور چې ورننه وته د لور ورته پاسه له ډیره زیاته خوشاله شو ځکه چې 100 کاله پسې پلار ولید ډیره خوشاله او پلار هم خوشاله ده خوشاله نه یو بل توجل یو راکوټه غندي پوزا کې پروت په کور کې دا پلار راغی په پوزا کې کېناسته ده الله اکبر نو د لور ته بابا لک صبر نه پوزا کې ته غونډه نه کوټه باندې ټوپه پرتا وای بابا دې کې وای بچي تاسو پیغمبر دا کل خي چې خپل راځي خو کړه پوزا کې غونډو نو پکار راځي ما ته خور کړي نه غور پوزا کې نه غونډ کړ وی مونږ ته چې زموږ پیغمبر د مور او پلار په حق کې څه فرمایي دا په بل دین کې نشته د پلار ډېر لوی قدر ډېر لوی لحاظ او ستا په لیدو باندې بابا ډېر زیاته خوشاله شو ډېر زیات نو دا پوزا کې نه راولې غونډه ګور الله او رسول او پلار راغی نو چې الله او رسول یو خواش او پلار بل خواش نو څوک باندې بیا الله او رسول څوک باندې الله او رسول پلار عزتمند بابا ډېر خوشاله شو خوشاله نه مې وځل چې کنه ولې ډېر مدته دا پوزا کې درانه ولې غونډه وي په دې دوالو جهان مبارک سردار ناشته کوي نو په کوم بده کې چې د دوالو جهان مبارک سردار کینی کنه نو زما ضمیر دا برداشت نه کوي چې تاسو باندې سره پاره له پځ کې نو کافر کړه دې بچی کې نو بیا په دما محبوب کینی دا الله او رسول مقابله او د خاوند او د پلار جواب الله رسول مکی خاوند مرسته دا ام سلمہ رضی الله عنها دا خاوند ابو سلمہ یو بل ډېر ذات محبت دومره مینه چې تاریخ کې داغي کوم محبت او د خدای خاوند او ګوره په دې محبت الله خوشاليږي ښا سړی چې کور ته لاړ کنه او خدای ته په خندا او قتل او خدای مو ته په خندا او قتل نو فورا ملامه کې نه کې شروع شي خاوند به خدای ته خان دی او خدای به خاوند ته خان دی خوشاله او چې تندې او ته بوت کړی خدای یا خاوند یو بل ته الله په خپکیږي دونه کېږي ډېر محبت دوالو نو دا خاوند حبشه ته هجرت کوي دا ام سلمہ رضی الله عنها بیبي مرزله لاړ دا کافرونو څنګه حبشه ته لاړ نو چې د حبشه نه واپس راغل نو خبر شو چې نبی رسول الله مدینه منوره ته هجرت کړی نو د خاوند مدینه منوره ته روان دا یو خدای دا یو ماشوم بچی د سلام یو خدای یا خاوند یو زوی نو د ام سلمہ د خدای دا قوم خلک رالل او د ابو سلمہ ته ویل مونږ په تا خدای خرڅ کړی نه لالو کو کله حبشه ته ګرځي او کله مدینه شریفه ته ګرځي او کله یو وطن ته کله بل وطن ته دا هم در باندې خرڅ کړی دا ستاوین نه ده دا ستا خدای خدای ته اوسېږي مونږ بل خوانه پریږو او کتب الخوادین بس دا موږ سره نه پریږو او ته نه ګرځي خدای ته را جدا کړ حالانکه دونه محبت وکنه چې ولل داخله او خاوند یو بل سره خبرې کوي داخله او توید خاوند ته وی سړیا وی معاهده کوله واستو وی کچرته تمخ کې مرشوي ستانه پس بدل خاوند نه کو حالانکه عربو کې رواج چې زبې بل خاوند کو او کزه مخ کې مرشم نو ته د مانه پس بل خدای نه کوي چې موږ په جنت کې دوه پدوي دا خاوند ورته وای وی کته مخ کې مرشوي ستانه پس بدل خدای نه کوم دا مې سره وعده کته مخ کې مرشوي ستانه پس بدل خدای نه کو او کزه مخ کې مرشم نو بل خاوند کولې ولی لو به گزارو کوم سړی مو تبس کې بل خاوند دین دونه مینه محبت نو یې قوم ته خپل خدا پاتې کړه او ابو سلمہ رضی الله عنه یوازې د مدینه منوره مش یوازې مدینه منوره ته لاړو د ابو سلمہ د خاوند قوم خلک رالل وې دې د خضر قوم ولا ته وی ښا زمونږ د سرینه تاسو خلک جدا کړه دا کوم ظلم وکړه دا بچی زمونږ کې بچی راکې نو بچی ته د خاوند قوم بولته نو خاوند نم ته جدا شو د مینه او زوین تلا نو دا غریبه بغرونو توخه تو جلل ده ټول ورځ به جلل ټول شپه به جلل دا خاوند خو ته هجرت وکړه او ته لا پاتې او بچی ته د خاوند قوم واغسته جلل ده نو یو ځل جناب د دې چې خپل د قوم خلکو دا راجمع شو یروي ظلم ولې پرې مظلوم ولې ظلم کوي خاوند سره دا خوشاله و نو وزیر وسره کړ خاوند دې پېښه دا پېښه ولې خپه کوي چې دا په مسافرۍ کو پر دې وطن خوشاله ده نو وزیر او دا وي بس پرې بس پرې فیصله وکړه نو چې دې پرې نو هغه قوم ولا خاوند ولا بچي مرته بچي ولا غیګ لاله یو خو ولا ورکړه وی دا خاوند په مدینه منوره انا مدینه منوره ته راځي اقامه پرې خو پلارې پرې خو ارسه پرې خو دلو خاوند پسې راځي نو دا خاوند جناب یو موقع کې شهید شو مړ شو نو چې دې مړ شو دا خاوند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی خاوند ډېر عجیب انسان او صحابي نو دې سه تور جامې چولې او هغه د معنی کې چې دا غم کم لباس یې چولې او یو بل خدام راغلی و چې یو ځای بسان درې وو او چې نبی رسول الله راغله نو دې ته هغه نه کوله دې خدای درمنو نه بل خدای ته وایي وی ګوره کم کور نه چې الله شیطان اوخ کړي نبی او تعالی دم نه کوي بس اپوش وی بس لا مجاله نو دی وی چې ډېر مې زړه دردمن دی نو داسې ما وی چې زه به وجاړم چې زما د جړا به خلک صفتونه کوي او چې نبی علیه السلام ته خفه کېږي نو زه نه جاړم نو پیغمبر علیه السلام ته دعا وکړه
وی مسلمی دا دعا کوا یا اللہ مالا پا دی مصیبت کی اجر راکا اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منها دی مصیبت کی اجر راکا او اللہ دی خاون نے بہتر راکا بہتر مرگری راکا وی دا نبی علیہ السلام بینا پا دی دعا کو میں شروع کرا دی مصیبت کی اللہ اجر راکا اور دنا بہتر وی خماوی کی ردنا بہتر بلا سوکی دعا کو میں شروع کرا دنا گوارا مرگری راکا ہمیں چی ردنا گوارا خاون نے رشتا لینا ردنا گوارا بلا سوکی نو رب العالمین زما دعا قبول کړه مال الله د خپل خاون نه غوړه خاون راکړه هغه څوک هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنی کاله دا ګوره الله او رسول تابعداري کوي خدای پاک په دنیا کې نبی رسول الله خزا کړه بیبي کړه او په جنت کې الله د نبی رسول الله په بیبيانو کې راوسته خدای کوی کې زنانا د حیا جامه واچوي د حیا لباس واچوي د سالونه پردو کې تصویرونو ویسیارونو نه ځانو ساته به حیا نه ځانو ساته او سترو کے ستر او پردو کے نری لباس نزانو ساتے نو پالشو دے قصو پسو نزانو ساتے دا گناہ کار مکوے دا حیا کارو کے دا اللہ او دا خپل خاون اور دی دا حیا خیالو ساتے دنیا بمخی او اخیرت بمخی رب العالمین دے زمونگا دا طول زنانو پسرونو دا حیا او دا پردے صادر واجائی او اللہ دے مونگ دا رسوائے او دا بیزت روزنا محفوظ او ساتے دی